د افغان کرکټ بورډ کارکونکي تښتېدلي دي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ بورډ د ضعیف او تباه مدیریت له امله د بورډ څخه څو کارکونکي انګلینډ ته تښتېدلي دي. دوی د معلولینو لوبډلې سره انګلینډ ته تللي وو. د دوی لپاره 3 میاشتنۍ ویزې اخیستل شوي او لوبډلې هلته 1 میاشت تېره کړه. کله چې لوبډله بیرته هیواد ته راغله نو د بورډ څو کارکونکو د افغان بورډ له اجازې پرته په همغه ویزو بیرته انګلینډ ته ټیکټونه وکړل، ځکه په ویزو کې 2 میاشتې وخت پاتې وه او دوی د افغان بورډ له دې فرصت او ادرس ګټه واخیسته. دا چې یاده مسله د افغان کرکټ بورډ لپاره څومره په زیان تمامیږي خپله پرې پوهیږئ. دا لاره د افغان د کارکونکو دپاره تیره شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله مختلفو هیوادونو ته سفرونه لري او د 1 میاشتې نیولې تر 6 میاشتې پورې ویزې ورکول کیږي او کله چې لوبډله بیرته هیواد ته راځي نو د لوبډلې سره د تللي منیجمنټ سټاف هر یو کارکونکی کولی شي چې بیرته په همدې ویزه ټیکټ واخلي او خارج ته لاړ شي. مقصد له قاچاقي لارو خلاصیږي، خو د افغان بورډ باور ورسره تباه کیږي او که دا لړۍ دوام وکړي شاید ډیر هیوادونه افغان لوبډلې ته د ورتګ اجازه ورنه کړي. ټول غم د بورډ په مشرانو کې دی. مدیریت یې له صفر ښکته دی او دوی هم نن دلته وي او سبا په انګلینډ کې، ځکه خو یادو کارکونکو هم زړونه ښه کړي دي. تر اوسه افغان کرکټ بورډ دا موضوع له رسنیو پټه ساتلې ده. محترمو لیدونکو، د توجه او غوږ نیونې مو مننه.